السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې راسته روغ او جوړ به وئ. د صحت کلی کې به نغښتي وئ. ملګرو، زه نن غواړم تاسو ته یو داسې طریقه در وښیم چې د فیسبوک څخه د اډ علامه څنګه لرې کولی شو. د یعنې اډ څوک به ریکویسټ نشته درته کړی، ډایرکټ به در سره ملګری کېږي. د فالو افشن پرې راولو. نو ملګرو راځئ چې ویډیو شروع کړو. تر ویډیو شروع کېدو مخکې که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ، ورسره په کې د بیل ایکن راوځي په باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. نو راځئ ملګرو چې ویډیو شروع نو ملګرو موږ خو د فالو اپشن په فیسبوک ايډې باندې راولو، خو د دې لپاره یو شرط دی. کله چې تاسو فیسبوک ايډې باندې فالو اپشن راولئ، یعنې د اډ اپشن ورڅخه لرې کوئ، د دې لپاره یو شرط دی. شرط دا دی چې تاسو باید په فیسبوک ايډې کې 15,000 فرینډ وي. چې 15,000 فرینډ مو نه وي بیا نه کېږي چې تاسو د فالو اپشن پورولی. نو ملګرو زما ايډي یو صفر 15,000 فرینډ نه لري، خو بیا هم تاسو ته ښیم که وشو که نه هسې هم نه کېږي. نو راځم فیسبوک ته. فیسبوک نه بعد 3 ډاټ باندې کلیک کوم. مفصل ورته ښیم. 3 ډاټ باندې کلیک کوم. هغې نه بعد سیټینګ ته راځم. سیټینګ نه بعد بیا په سیټینګ باندې کلیک کوم. دلته اپشن یې راوړي. ملګرو نیټ لږ سلو دی. دلته راځم ملګرو، په دې اپشن باندې کلیک کوم. پبلیک پوسټ په دا باندې کلیک کوم. نو دا دی ملګرو صفحه خلاصه شوه. تاسو به دلته څه کوئ، دلته به ټول پبلیک نه فرینډ نه وي پبلیک ته واړوئ. دا به پبلیک کړو، دا بله پبلیک دی او پاس هم پبلیک دی او دا اخرنی هم به پبلیک کړو. په د اخر کې به په دې اپشن باندې پسې کلیک وکړو. دا به اون کړو دا اپشن چې اون کو طریقه به صحیح شي. نو راځئ ملګرو چې تاسو یې وکړو. او بل دا شرط دی چې د فیسبوک ايډي کال چې دی چې هغه ته به یې کوئ د 20 نه به پورته وي، 18 نه. که دا د 18 نه پورته نه وي یا د 20 نه بیا کار نه کوي. ملګرو زما نیټ لږ ضعیف غوندې دی. زه دلته راځم، عمر هم ورته سلیکټ کوم. د 20 څخه یې زیات. तेरे जाने का गम और न आने का गम फिर ज़माने का गम क्या करें राह देखे नज़र रात دغه دی دا عمر کم دی، مونږ 15 ورته ټاکلی دی. زه اوس غواړم چې دا ډېر کړم.